فایند کې وایلډ کارډ سپیشل کریکټرز د هغې لپاره استعمالیږي. ساوند لایک څه کار کوي؟ که چېرته مثلا یو څه مونږ لیکلي، مثلا دغه مونږ څه لیکلي دي، اوس دې کې یو حرف دی هغې سپیلنګ مونږ ته نه راځي. مثال مونږ راغلي فایند ته، دلته خو فایند کې نوم ولیکه، مثال پیدا نه شو، میچ کیس دا نور شیان هر څه مونږ مثلا وکتل او هغه لیکل پیدا نه شول، دې معلومېږي چې مثلا سپیلنګ کې څه فرق دی، یا تا ته معلومه ده چې په سپیلنګ یې نه پوهېږي. نو ساوند لایک دې مطلب دا چې څه رقم ویل کېږي او هغه داسې یو حرف ولیکه چې د ده ساوند او د هغه یو رقم وي. مثال ما هلته پاس لیکلي دي مای کنټري از افغانستان او مای کنټري از وګړه، خو مای زیات راغلی، ایم وای دی. ایم وای چې ولیکم ضروري پیدا کوي، خو مثال تاسو وګڼئ داسې چې دا د دې سپیلنګ باندې موږ نه پوهېږو، نو زه لیکم ایم ای آی، که فکر وکړئ دا مای داسې سپیل کېږي، نو د دې ساوند او د هغه ساوند تقریبا یو شی دی. ګوره لیکلي که نه دلته ساوند لایک. اوس که زه فایند نیکسټ کلیک کړم ما ته به د دې اواز مطابق حرف پیدا کوي. ګوره هلته وګورئ ما فایند نیکسټ کلیک کړ دلته شی انتخاب کړم مای، بیا فایند نیکسټ کړو دلته مای. سپیلنګ غلط دی خو ساوند یعنی هغه کوم پرونانسیشن چې د دې کېږي یو رقم کېږي، نو په دې خاطرمند دی هماغه حرف پیدا کړه. دا هغه وخت کارېږي چې کله تاسو ته سپیلنګ کې پرابلم وي. فایند آل ورډز فارم دا خو ریپلیس کې پکارېږي. ریپلیس څه کار کوي؟ زه به ورته وایم چې ریپلیس په ذریعه باندې یو حرف په بل تبدیلولی شو. نو دلته بیا که دا انتخاب کړو مونږه، نو ورډ به په ورډ بدلوئ او ناون به په ناون. بیا د ګرامر مثلا اصول مراعات کېږي دلته. نو دا اوس پرېږدو، بیا وروسته بیا عملي کار وکړو. فارمیټینګ یا سپیشل کرکټر دلته هم راغلي دي لکه وایلډ کارډ غوندې، یا سپیس پکې پیدا کوي یا نور څه. مثال دلته خو سپیس هم شته دی، زه ورته چې مثلا وایټ سپیس ما ته پیدا کړه یا څه بل شی راته پیدا کړه. ګوره زه دا کلیک کوم فایند نیکسټ، ګوره هغلته سپیس انتخابېږي. ګورئ کوم ځای کې چې ما سپیس والي دي هلته چې شی کېږي هغه راته پیدا کوي. ښه سپیشل کرکټر هم تېرېږو. فارمیټینګ مطلب که چېرته نه نوم درځي نه سپیلنګ درځي نه ساوند لایک اسم نه، ښه څه رقم سټایل ته ورکړی و، څه رقم فارمیټینګ ته ورکړی و. ښه راځي چې په دې عملي کار وکړو. مثال زه غواړم دغه یو حرف ته زه راځي دې ځای نه پوه شئ فارمیټ باندې نه پوهېږي، بولډ مې کړم، لږ پیړه ایټالیک کې لږ کوکي مثلا انډرلاین ورکړئ او دا لیکلو اندازه زه 14 کوم. خو یاد لرئ دلته سټایل یې څه شی دی؟ ټایم نیو رومان. مثلا تاسو کولی شئ چې دا سټایل هم بدل کړئ، مثلا دغه انتخاب کوم او رنګ یې مثال معصور انتخاب کړ. دغه فارمیټ باید تاسو یاد وي چې دغه فارمیټ کې مثلا تاسو لیکل کړي وو. اوس راځو فایند ته. فایند کې فارمیټ ته راځو. اوس لیکلی سم نه کوو، ګوره دلته موږ بلکل دا ځای وایټ پرېښود فایند ورډ. راځو فارمیټ فنټ. فنټ ته چې راغلی دلته به تاسو هماغه فنټ انتخاب کړئ چې کوم فنټ باندې تاسو لیکل کړي وو. مثال دغه و، بولډ و، 14 و اندازه یې، فکر کوم رنګ یې مسور و. اوس ګورو چې دا څه کوي. اوکې کومه زه او اوس ورته یم فایند نیکسټ. دا وګورئ افغانستان انتخاب کړو. وګورئ تاسو دلته فایند ورډ کې هېڅ هم نشته او برې هلته افغانستان سلیکټ کولی پیدا یې کړه، ځکه چې د دې فنټ او کوم چې موږ دلته په فایند کې انتخاب کړو دواړو فنټ یو شی و. نو د فارمیټ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې که چېرته بلکل نه سپیلنګ او نه ساوند هېڅ سره مثلا تاسو حرف پیدا نه شو، نو بیا یې کولی شئ چې فنټ هم په یاد وي نو هغه فنټ ورته انتخاب کړئ هغه به ورته پیدا کړي. نو فارمیټینګ مثلا فارمیټینګ ختمېږي بیا لیکل وکړو نو هغه درته پیدا کوي. ریپلیس یو حرف په بل تبدیلولی شو. مثال احمد دی، زه غواړم چې د احمد هغه حرف چې کوم یو دلته موجود وي په دې فایل کې هغه به تاسو دلته فایند ورډ خانه کې لیکئ او نوی حرف به په دې کې لیکئ. مثال زه لیکم وسیم. اوس دلته ریپلیس آل څه کار کوي؟ که چېرته مثلا موږ سره احمد تقریبا 15 ځلې ذکر شوی وي، نو غواړو چې ټول احمد نوم په وسیم باندې تبدیل شي په یو ځل بار بار ریپلیس کلیک کول نه، دا ښه ده چې ریپلیس آل کلیک کړو، ټول احمد څومره ځایانو کې لیکل شوي وي هغه به وسیم شي په یو کلیک سره. او که ریپلیس کلیک کړو نو دا به موږ ته یو حرف دغه کوي ریپلیس کوي. دا ګوره احمد انتخاب کوو، زه کلیک کوم احمد نه چې جوړ شو وسیم خان، دا بابا چې هایډ. ښه ګو ټو
لکه تاسو مختلف صفحو کې کار کړی یا سیکشن یې بیلې کړي وي یا لاین یا بک مارک کمنټس دا شیان خو وروسته وي او کمنټس باندې لږ لږ پوهېږئ لاین باندې پوهېږئ سیکشن پیج دغه ټول درته پیدا کوي. اول پیج باندې کار وکړو مثال مونږ دلته اوله صفحه کې زه کنټرول انټر بټن چې ووهئ ډایرکټ دویمه صفحه راځي کنټرول انټر یا بالکل انټر ونیسئ همداسې تاسو ډایرکټ خپله بیا بله صفحه راځي ګورئ درېیمې صفحې ته راغلم یا کنټرول انټر ډېر ښه شارټکټ دی د بلې صفحې راوستلو لپاره. ښه اوس زه په اومه صفحه کې یم ګوټو ته ځم ګورئ دلته فایند ریپلیس ګوټو دا ټول په یو ځای کې هم ذکر شوي دي ګوټو دا ګورئ دلته شته ګوټو کې زه ورته لیکم چې ما ته درېیمه صفحه راوله تاسو وګورئ دلته سټیټس بار کې اومه صفحه کې هستئ که زه ګوټو کلیک کوم درېیمې صفحې ته ځي وګورئ خو یاد لرئ که چېرته تاسو اوس دلته لسمه صفحه ولیکئ تلی شي نه ځکه چې په لسمه صفحه کې مونږ کار نه دی کړی لسمه صفحه نه لرو نو دا بس که چېرته تاسو دلته لس ولیکئ دا به څه کوي دا هغه آخري صفحې پورې ځي چې څومره صفحې ته لرئ مثال مونږ اووه صفحې لرو نو دا به په اومه باندې ودرېږي ګوټو دا وګورئ په اومه باندې دلته سپیس بار کې وګورئ مخکې نه ځکه لسمه صفحه مونږ سره شته دی نه نو دا یاد لرئ داسې نه چې تاسو ورډ پروګرام رن کړئ او ګوټو ته راشئ او لس پنځه لس لیکئ او بیا چې ولې استاد دا خو مخکې نه ځي اول تاسو په صفحو کې کار وکړئ بیا وروسته تاسو هرې صفحې ته اجازه تللی شئ ځکه زه اووه صفحې ما کار وکړ نو اوس د اپشنو کار وکړم دا ډول لاین ته راځي مثال کوم لاین ته راځي سیکشن ته دې باندې پریکټس وکړئ انشاءالله ډېر اسانه ده ګوره دویم لاین ته مای نیم اولنی دی ایشیا دویم دی همدا ډول سیکشن یې بیلې کړي دویم درېیم سیکشن ته ځي بک مارک دې ورکړئ کمنټس دې ورکړئ کلوز ښه دلته لینک او آبجیکټ خو موږ په سپیشل کې ویلې خو دې ځای کې یو بل آپشن هم انتخابېږي کله چې موږ او تاسو یو پکچر راولو د کلیپ ګیلري نه مایکروسافټ کلیپ ګیلري کوم ځای کې ده تاسو ته ما ښودلې وه دا هغه ځای کې یو کارټونی دی په هغه چې کلیک وکړئ تاسو دلته مختلف ګیلري کې عکسونه دي چې کولی شئ دې نه استفاده وکړئ مثال دې کارټون ته راځم دلته دا کلیک کوم بیا دغه اوله بټن چې کلیک کوم دا عکس به انزرټ شي دا به زه بند کړم دا ګورئ دلته عکس راغلی اوس چې زه ایډیټ مینو ته راشم ګورئ دلته ایډیټ پکچر راغلی دا ګوره موږ ډېر تفصیل سره ویلې په سپیشل کې که چېرته مثلا تاسو پرې نه پوهېږئ تاسو بېرته په سپیشل چپټر ته لاړ شئ او هغه مطالعه کې انشاءالله په دې به بالکل پوه شئ خو دا ایکسټرا شی دی بونس دا هم زده کړئ ایډیټ پکچر چې زه کلیک کوم دا په بل پیج کې ما ته اوپن کېږي دا عکس ایډیټ وایي اضافه کول چینجز راوستل اوس د دې پکچر کې زه چینجز راولم څنګه راولم دا د بریتونه نیسم ګوره دا بریت ته لرې کوم وینئ دا ګورئ یو بریت شته یو نشته ګوره دا یو دا پښه هم ته لري نو مثال ته کولی شئ په هغه کلیپ ګیلري نه چې کوم پکچر راولي هغې کې چینجز وکړي د خپله خوښې کوم څومره پکچر چې په کار وي هماغه اندازه کې پرېږدئ ګوره زه کلوز پکچر کلیک کوم دا په همدې حالت کې به نه پرېږدئ ځکه دا بیل یو پیج کې اوپن شوی دی په دې خاطر باندې موږ کلوز پکچر کلیک کوو دا وګورئ بېرته هماغه عادي فایل ته راغلو خو نه یې پښه شته او نه یې بریت شته امید دی په دې هم پوه شوي یاست